سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ ستاسې د ټولو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو پخوانۍ نه ادا شوې حوالې ثبت کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره لومړی ایګزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصوو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو په حسابونو باندې کلیک کوو او حسابونو برخې ته راځو. کله چې د حسابونو برخه پرانیستل شوه په دغه برخه کې په نوي حساب باندې کلیک کوو او غواړو چې د تخار نمایندګۍ ته یو نوی حساب رامنځته کړو. کله چې د نمایندګۍ نوم ولیکل شو د حساب څرنګوالی صراف ټاکو او په جوړولو باندې کلیک کوو. چې موږ د دې چارې ترسره کولو سره وتوانیدو یو نوی اکاونټ پرانیزو. د دغه حساب له پرانیستلو وروسته په روزنامچې برخه باندې کلیک کوو او غواړو چې د صراف لومړنی بیلانس ورسوو. په بنام برخه کې د پیسو شمیر لیکو او وروسته په درک برخه کې بې درکه برخه ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو. او کله چې د داسې یوې خبردارۍ سره مخامخ شو په زه پوهیږم باندې کلیک کوو او وروسته په هو باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو د صراف لومړنی بیلانس ورسوو. خو اوسمهال باید په دې باندې پوه شو چې په څه ډول باندې کولی شو نا ادا شوې حوالې ثبت کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره لومړی په حسابونو باندې کلیک کوو او کله چې حسابونو برخه پرانیستل شوه په دغه برخه کې په نوي حساب باندې کلیک کوو. کله چې له داسې یو پاڼې سره مخامخ شو د اولي نا ادا په نوم باندې یو حساب رامنځته کوو چې د دغه حساب څرنګوالی صراف ټاکو. په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې د دغه چارې سره موږ وتوانیدو د اولي نه ادا لپاره یو اکاونټ رامنځته کړو چې پکې کولی شو پخوانۍ نه ادا شوې حوالې ورسوو. د یادونې وړ ده چې که تاسو غواړئ پخوانۍ نه ادا شوې حوالې لپاره یو اکاونټ رامنځته کړئ باید کټ مټ نوم یې همداسې ولیکئ اولي نه ادا. اوسمهال کله چې دغه حساب رامنځته شوی دی په راتللو باندې کلیک کوو او غواړو چې پخوانۍ نه ادا شوې حوالې ثبت کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په بنام برخه کې د پیسو شمیر لیکو. په سرچینې ځای کې د هغه ولایت نوم لیکو چې موږ غواړو دغه پیسې ورته واستوو. وروسته بیا د لیږونکي او اخیستونکي نوم لیکو او د اړتیا وړ معلومات هم په معلوماتو برخه کې ورډیروو. په پای کې په درک برخه کې نه ادا برخه ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو یوه پخوانۍ نه ادا شوې حواله ثبت کړو. د مثال په ډول باندې غواړو چې یوه بله حواله هم ثبت کړو. په بنام برخه کې د پیسو شمیر لیکو. په سرچینه کې هغه ولایت نوم لیکو چې غواړو دغه حواله ورته ولیږو. وروسته د لیږونکي او اخیستونکي نوم هم ورډیروو. که اړتیا وه اضافي معلومات هم په معلوماتو برخه کې لیکلی شو او نه ادا برخه باندې په درک کې کلیک کوو او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپله دومه پخوانۍ نه ادا شوې حواله هم ثبت کړو. تاسې هم کولی شئ په همدغه ډول باندې خپلې ټولې نه ادا شوې حوالې ثبت کړئ. اوسمهال د بیلانس کتلو لپاره غواړو چې اولي نه ادا اکاونټ پرانیزو او ګورو چې مکمل بیلانس 0 دی. او کله چې د دغه برخې راپور هم پرانیزو ګورو چې لا تر اوسه پورې بیلانس 0 دی. لامل دا ده چې اولي نه ادا اکاونټ هیڅ کله قرضداره کیدلی نشي ځکه دا پخوانۍ نه اجرا شوې یا نه ادا شوې حوالې دي. اوسمهال که وغواړو هغه حوالې چې موږ ثبت کړي دي اجرا یې کړو یا ادا یې کړو باید څه کار ترسره کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره ډیشبورډ برخې ته راځو او په دغه برخه کې په نه ادا باندې کلیک کوو. او کله چې د نه ادا برخه پرانیستل شوه په پلټلو ځای کې د حوالې نمبر پلټو او کله چې موږ حواله پیدا کړه په حواله باندې کلیک کوو. حواله پرانیزو. په معلوماتو برخه کې د اړتیا وړ معلومات لیکو. وروسته په درک برخه کې خزانه ټاکو او په سمولو باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو یوه حواله ترسره کړو یا ادا یې کړو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ د ایګزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.